سلامونه ملګرو د نن ویډیو کې پاکستان کې روان سیاسي حالات چې دي د دې جایزه بخلو. یو طرف ته عمران خان دی، دغه پارټي دا چې هغه وایي چې زر تر زره د انتخاباتو د الیکشن اعلان وکړي. دا کوم حکومت چې دی د شهباز شریف حکومت نه دا نه منو نه برداشت کوو. بل طرف ته شهباز شریف حکومت دی چې اتحادي پارټۍ دی پکې د پی ډي ایم حکومت دی، نو هغې ته څه چیلنجز دي او د دواړو طرفونو نه د عمران خان او د حکومت په مقابله کې ادارې کم ځای کې دي، عدالت کم ځای ولاړ دی، فوج کم ځای ولاړ دی. که فوج سات اخلي نو څه به جوړیږي، که د حکومت خبره مني څه به جوړیږي. نو دې ویډیو کې حکومت ته چې کوم غټ چیلنجز دي هغه څه دي، نو دې کې په دې ټولو باندې په نمبر خبره کوو. ګورئ د ټولو نه لومړی خبره دا ده چې عمران خان څو ورځې مخکې لانګ مارچ لپاره راوتی او بیا بله ورځې لانګ مارچ د یو شپږ ورځو لپاره ملتوي کوو، وایي چې شپږ ورځې بعد به بیا راوځم. د عمران خان د ټولو نه غټه مطالبه دغه ده چې حکومت ته زر در زره د انتخاباتو اعلان وکړي. او اوس حکومت ته مخامخ چې کوم چیلنجز دي هغه خو ګورئ دا دي چې یو طرف ته چیلنج خو هغوی ته سیاسي چیلنج دی او هغه عمران خان دی چې اوس عمران خان سره څنګه ډیلینګ وکړي. او که د عمران خان د انتخاباتو خبره ومني نو بیا خو د عمران خان به داسې شي چې یو هیرو به دې جوړ شي چې د خبره ومنلی شوه. او بل طرف ته که حکومت د عمران خان خبره نه مني، انتخابات لیټ کوي، نو او حکومت ته پکې دا چیلنجز دي چې د حکومت ته خراب معیشت چې دی نه د خراب معیشت بیا راوچتول او په خپل ډګر باندې راوستل، دا ورته یو غټ چیلنج دی. اوس حکومت دغه ځای کې داسې راګیر دی چې که چېرې حکومت سیاسي فیصلې اخلي، لکه مطلب دا دی چې خلک خوشحالول غواړي، نو بیا به د آی ایم ایف خبره نه مني. چې د آی ایم ایف خبره نه مني، نه آی ایم ایف وله قرضه نه ورکوي. چې آی ایم ایف وله قرضه نه ورکوي نو نور یو اداره لکه ورلډ بینک، ایشین ډیولپمنټ بینک، چاینا، امریکا یو وله بیا قرضه نه ورکوي. نو د آی ایم ایف خبره نه منلو خو حکومت سره ډو آپشن نشته. نو اوس حکومت په د آی ایم ایف خبرې مني، نو چې کله د آی ایم ایف خبرې مني نو چې څنګه 30 روپۍ اوس تیل ګران کړل، نه داسې به نور ګرانوي، ګیس به ګرانوي، سبسیډیز به واپس اخلي، هغې سره په عوامو باندې بوج راځي. اوس چې په عوامو باندې بوج راځي نو بیا دا سختې فیصلې دي او دا سختې فیصلې نه معیشت ته پارخي دي، خو عوامو باندې به د دې بوج چې راځي نه عوام خو به بیا خامخا مسلم لیګ نون او چې کوم حکومت دی نه د هغې نه به یې زړه بدېږي. او د دغې حکومت چې را اوس تر چا حکومت دی د کومو پاټو حکومت دی نه، د دوی خو په عمران خان باندې د ټولو نه غټ تنقید او نیوکه هم دا وه چې عمران خان مهنګایي راوستې ده او مهنګایي راوسته که نه. نو اوس دې ځای کې حکومت په یو دوه کې راګیر دی. ښه بل طرف ته اوس بیا هغه خبره چې عمران خان چې د انتخاباتو دپاره بیا راوځي یو څو ورځې بعد نو څه جلبه کېږي. نو ګورئ عمران خان چې هغه ورځ لانګ مارچ دپاره راووت نو دا خبره د منلو ده چې عمران خان سوره توقع وه هغه هومره خلک ورسره نه راوتی، یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې حکومت کوم رکاوټونه ایښي وو نو د هغې رکاوټونه پار کول او اسلام آباد ته رارسېدل دا د پارټۍ دپاره ډېره زیاته ګرانه وه. خو چې کله عدالت په هغه ورځ باندې فیصله ورکړه، حکومت ته ووایي چې رکاوټونه لرې کوي، حکومت رکاوټونه لرې کړل، نو عمران خان ډي چوک ته راورسېده. نو په دغه ورځ باندې عدالت چې کومه فیصله ورکړې ده د دې نه عمران خان او پی ټي آی ته ریلیف میلاو شو. او چې بله ورځ بیا کله حکومت د عمران خان خلاف په عدالت کې دا کیس داخل کړو چې تاسو ورته وی چې دی په هغې ګراونډ کې پارک کې جلسه وکړي او دی خو ډي چوک ته راغی، نو ده خو د عدالت توهین وکړو. نو د عدالت ججانو دا فیصله ورکړه چې کیدای شي چې عمران خان ته زموږ میسیج صحیح طریقې سره نه رسېدلی. نو چې کوم قانوني او عیني پوهه خلک ته هغوی وایي چې دا خو بیا یو بیرې ته د عدالت پی ټي آی له ریلیف ورکړه او د هغې سایډ یې واغسته. نو دې ځای کې اوس د عدالت چې دی نو دی چې کله داسې فیصله وکړي چې هغې نه پی ټي آی ته ریلیف میلاویږي نو هم پرې د جانبدارۍ ګوتې اوچتېږي، او که چېرې داسې فیصله وکړي چې هغه د پی ټي آی خلاف ځي او د حکومت باقي ځي نو بیا به هم د جانبدارۍ سوالونه اوچتېږي. نو عدالت اوس دې ځای کې په یو دوه کې راګیر دی. په کار عدالت له دا دی چې چا سایډ وانخلي او بس د قانون مطابق د فیصلې ورکړي. ښه ګورئ که د عمران خان خبره حکومت بالکل نه مني او انتخابات نه کوي نو بیا نو عمران خان به نور څو وکړي تر کومې پورې به لاړ شي. نو عمران خان ګورئ چې څنګه وایي چې یو څو ورځې بعد بیا راوځم، نو که چېرې بیا راوځي نو ده چې هغه ورځ لانګ مارچ په کومه خبره ملتوي کړې دی نو هغه دا وه چې ما وایي چې خون خرابه به وشي. نو که دی بیا لانګ مارچ له راځي او بیا درنه ورکوي او حکومت سخته فیصله اخلي لکه د هغوی خلاف پولیس او فوج له اډر ورکوي نو خون خرابه خو به کېږي. نو دوه خبرې دي ګوره، یا خو به خون خرابه کېږي یا به دی بیا د چې هغه ورځ یې څنګه ملتوي کړه داسې به یې ملتوي کوي. که ملتوي کوي بیا خو حکومت په فرنټ فوټ باندې حکومت ته فایده کېږي، حکومت وایي چې بس پی ټي آی هېڅ نشي کولی، دی به کمزوري شي. او که چېرې عمران خان په هر حال کې غواړي چې انتخابات به کوي او موږ دې پرې نه رستو کېږو نو بیا به خامخا خون خرابه کېږي. نو ګورئ بیا به داسې چل کېږي چې فوج به خامخا بیا د حکومت چې کوم آرډر دی نه هغه آرډر به فالو کوي. او چې کله فوج د حکومت آرډر فالو کوي
نو بیا خو به خامخا په پی ټی آی باندې سخت جوړیږي نو چې پی ټی آی باندې کله دغه ټیم کې سخت جوړیږي او دی پکړ دکړ ته او جیلونو ته گرفتارو ته والو ټکولو ته به آیا تیار شي نو چې کوم سیاسي پوهه خلک ته هغوی وایي چې عمران خان د پاټای خلک چې دي هغوی چې په سوشل میډیا باندې څومره اکټیو دي د سړک سیاست او وال ټکول خوړل او جیلونو ته تلل سختې برداشت کول دا وایي د هغوی د وس کار نه دی یوه پکې سلک خلک خو دا ډېر چې کوم دی نه داسې نشي کولی نو په دې ځای کې به بیا پی ټی آی پاتې راځي ښه اوس که چېرې بیا هم چې کوم دی نه دی پاتې ځان پاتې راوستل نه غواړي او انتشار جوړوي نه د انتشار نه ملک ته څه فایده ده خو نقصان دی که نه ښه اوس دې ځای کې مونږ دغه خبره چې ما تاسو ته څنګه ووایي چې فوج دی کې کوم ځای کې ولاړ دی نه چې څنګه مونږ ته دا معلومه ده چې د پاکستان فوج او اسټیبلیشمنټ په سیاست کې همیش لپاره انوالو پاتې شوی دی دوی په هر یو الیکشن کې د یو نه یو پاټای سات اغوستی دی سایډ یې اغوستی دی نو چې کله یې سایډ اغوستی دی نو اوس په دې وخت کې فوج چا سره دی نو فوج خو بیا په سوره پیرې ته دا وایي چې موږ نیوټرل یو هېڅ چا سره نه یو ولاړه اوس دا د فوج د نیوټرلیټي چې کوم ده دا هم عمران خان ته اکسیپټیبل نه ده عمران خان لکه څنګه چې څو پیرې ته وایي چې نیوټرل تو جانور ہوتا ہے هغه ته نیوټرلیټي اکسیپټیبل نه ده عمران خان په هر حال کې دا غواړي چې عدالت دی که فوج دی دا د زه دومره پریشرایز کم چې دی زما سات ورکي که چېرې دی زما سات ورکوي نو خو ټیک ده که دی زما سات نه ورکوي نو د حکومت سات که نه ورکوي نیوټرل پاتې کېږي نو هم دا به داسې وي لکه چې دی زما خلاف دی نو عمران خان دې ته هم نه دي تیار نه چې دې ته نه دي تیار نو څه به کوي فوج سره کیدی شي په ملک یا وبګي ور سره نو ګوري عمران خان سره خود ولاري دی یا خو بیا د فوج خلاف خله راس پړي څنګه چې هغه پاکستان د هر یو پاټای د هر یو سیاستدان خلاف خو خله راس پړ دی خو بس دغه یو اداره ته پاتې ده نو چې دا یو اداره ته پاتې نه چې د دې خلاف خله را اوس پړي نو بیا بس کی بیا بدا کیږي چې بیا به فوج فریق جوړ شي او چې فوج کله فریق جوړ شي او پاکستان کې چام د اسټیبلیشمنت طاقت چې کوم دی نه انډر اسټیمیټ کړی دی لکه څنګه چې الطاف حسین او هغه د نقصان شوی دی نو د دې نقصان به هم دک پی ټی آی ته کېږي او پی ټی آی بیا به فوج د حکومت سایډ واخلي یو خبره بله خبره دا ده چې راتلونکي الیکشن کې به بیا هم د دې نقصان پی ټی آی ته کېږي نو ځکه تر اوسه پورې چې په پاټای کې دننه کم پویه خلک د هغه عمران خان د دې نه رستو کړی دی چې ته ګورې فوج پسې خبرې مه کوه او بل ګورئ څنګه چې دا د پاکستان تاریخ پاتې شوی دی چې فوج ته څه ګرانه ده د دنیا کیسونه هسې هم اوس په پی ټی آی باندې څنګه فارن فنډینګ کیس دی عمران خان باندې د هلیکاپټر سرکاري وسایلو استعمال کیس دی رتوشخانې کیس دی داسې کیسز د دنیا هغوی مخکې په سیاستدانانو باندې بیا راوباسلي دي او د هغوی فیصلې داسې شوي دي چې سیاستدان یې بالکل سایډ ته کړی دی نو هغوی ته خو دا ګرانه نه ده بله دا خبره ده چې بس د ټول ویډیو چې مونږه سم اپ کوو سمري پیش کوو نو هغه دا ده چې ملک په یو دوره باندې دی